د ورځ علمي څېړنیزې او خپروندوی ادارې له لوري د استاد بریا مثلث او د راتلونکي نسل په روزنه کې د عصري علومو رول تر سرلیک لاندې علمي څېړنیز ورکشاپ د هرات ولایت د کروخ ولسوالۍ د معارف د 40 تنو استادانو په ګډون ترسره شو. د دغه ورکشاپ د جوړېدو موخه د استادانو د علمي او مسلکي ظرفیت لوړول، د نظرونو د تبادلې لپاره د زمینې برابرول او د پوه وړ او مسؤلیت پذیر نسل د روزنې په بهیر کې د عصري علومو د رول څېړل بلل شوي دي. د ورکشاپ په جریان کې د راتلونکي نسل په روزنه کې د استاد پر رول، د پوهې او عصري علومو پر اهمیت او د ښوونکو پر علمي او مسلکي مسؤلیتونو بحث او خبرې وشوې. ګډونوالو د زده کوونکو د ښوونې او روزنې په برخه کې خپل نظرونه او تجربې له یو بل سره شریک کړي او د ښوونکو د علمي معلوماتو د تازه ساتلو پر اهمیت یې ټینګار وکړ. یو شمیر ګډون کوونکو استادانو د دغه ډول علمي پروګرامونو له جوړېدو هرکلی وکړ او هغه یې ګټور او له زده کړو ډک وبلل. هغوی وایي چې په ولسوالۍ کې علمي سرچینو او معلوماتو ته لاسرسی محدود دی او د علمي ورکشاپونو جوړېدل کولی شي استادانو ته د نوي او تازه مطالبو د ترلاسه کولو او د هغوی د علمي او مسلکي معلوماتو د نوي کولو زمینه برابره کړي. برگزاری از این سمینارها بسیار موثره. از جایی که ما در ولسوالی زندگی میکنیم و در بحث بسیار از نقاط ولسوالی دسترسی به اینترنت و غیره امکانات بسیار کم. بنابراین برگزاری چنین سمینارهای بسیار مفید و موثره، چون ما از تجربه اساتید بزرگوار و دیگر چیزهایی که ما از دیگر جا به دست میارم به ما انتقال میدم و به ما معلومات ارائه میکنم و ما کوشش میکنیم که اونا رو استفاده بگیریم و باز ما شاگردها انتقال بدیم و تا اینکه انشاءالله نسل تربیه کنیم که اون نسل بتونه جوابگوی برای مشکلات خلقای این سرزمین ما باشه و بتونه انشاءالله رحمان در 100 تا سال دنیا انمو نسل مؤثر تقدیم بشه. واقعا نظریات خوبی بود، معلومات خوبی بود، مفید بود. انشاءالله که شما هم شاهدی برید چند ساعتی که شما وجود داشتیم و استادا تجربه های قدیمی خوبی دارن. نمیشه استادان ما نادیده بگیریم. کم به توان خود که آنچه ما از معلمین و در جریان بعضی از سنوک هستم، یعنی مباحثی که بعد شد دندالا کماکان به شاگردان رسونده میشد و میشه و باید روی از این تجربیات ما الهی شکر الحمدلله خدای اساتید خیر بوده و همچنین مؤسسه عروج یک مؤسسه علمی خوبی بوده و طالبی که اینا تهیه کرده بودن و به سمع استادا رساندن و شما هم دیدین که استادا بیشتر و بیشتر اینا نوت کردن به واسطه نقد کردن و واسطه باید بروز رسانی برای شاگردا و برای خود بسیار ما مفید یافتیم این سمیناره. این از نظر اقراب و بولدن واقعا مفید بود. استادانو همدارنګه ټینګار وکړ چې د ښوونکو د علمي او مسلکي ظرفیت لوړول د زده کوونکو پر ښوونیز کیفیت او روزنه مستقیم اغیز لري او د دا ډول پروګرامونو دوام کولی شي د استادانو په علمي او فکري وده او په پایله کې د راتلونکي نسل په روزنه کې مهم رول ولوبوي. اینا تاثیرگذار خیلی به شخص خود ما تاثیرگذاری داده که چون درس‌ها بعضی وقتا شاید ارتباط درس ما نتونستیم ارتباط بدیم و یا اینکه نتونستیم درس به نحو احسنی برای شاگرد برسونیم، چون علم یک چیزی هست که علم هر لحظه باید بیاموزیم و یک چیزی یک انسانی که بخواد که رشد کنه باید این انسان اهل کشف اهل جستجوی باشه تا اینکه بهترتر بشه. اگر این ورکشاپ ها و سمینارها در آینده باشه و دیگه استادان مستفید شدن، ما باز هم دوباره مستفید شیم. این کار خوب نیکیه، ما مستفید شدیم و در آینده تاثیرگذاری حتما در صنف‌های ما شاهد میشیم. این سمینار دو روزه در رابطه به رسالت و ایمان و اخلاق بود و یک رسالت معلمین گفتن استادی یک رسالت بر پیامی است و به دیگران ما برسونیم برای استادایی که در مکتب هستند، برای شاگردا هستند و همه چیز در این سمینار دو روزه که ما درس خوندیم همه گفتن باید ما یک نوع اشاره به دین داشته باشیم، به الله داشته باشیم. په همدې حال کې د کروخ ولسوالۍ د معارف امریت هم د دغه ورکشاپ له جوړېدو هرکلی وکړ او هغه د معارف د ټولنې لپاره ګټور او ارزښتناک وباله.
د دې ادارې مسؤلینو ټینګار وکړ چې د استادانو لپاره د علمي او ښوونیزو پروګرامونو جوړول کولای شي د هغوی د ظرفیت په لوړولو کې اغیزمن تمام شي او په کروخ ولسوالۍ کې د دا ډول پروګرامونو د دوام او پراختیا غوښتنه وکړه. یک روحیه جدیدی گرفتم و یک انگیزه برای استادای محترم ایجاد شد که استادای محترم از این بعد مطالعه خود زیادتر بکنم، در معلومات خود چیزی بیافزایم و کوشش بکنم که برای شاگردان اونها رو برسونم و این برنامه و این ورکشاپ بسیار مفید بود و برنامه قبلا هم که او برنامه در ارتباط به مسابقات قرآنی بود و هم بسیار مفید بود و ما انشالله این برنامه ها ما خیلی خوشحال ساخت و کوشش میکنیم که انشالله به همکاری شما باز هم این برنامه ها برگزار بشه که خیلی برای اهل معارف، برای قشری که در معارف مثلا درس تدریس دارن بسیار مفید و مستفید است. د اوروج علمي څېړنیزې او خپرندوی ادارې مسؤلین وایي چې د استادانو لپاره د علمي او څېړنیزو پروګرامونو جوړول د ښوونیز کادر د علمي او مسلکي ظرفیت د پیاوړتیا او د راتلونکي نسل د فکري ودې لپاره د زمینې برابرولو د هڅو یوه برخه ده. دوی ټینګار کوي چې عصري علومو ته پاملرنه او د استادانو پیاوړتیا کولی شي د پوه وړ او مسؤلیت پذیر نسل د روزنې لپاره زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوروج علمي څېړنیزې او خپرندوی ادارې تر دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د استادانو، زده کوونکو او بیلابیلو علمي قشرونو لپاره ګڼ علمي، څېړنیز او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي دي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې دغه پروګرامونه به د ټولنې د علمي او فکري ودې په موخه دوام ولري. نور احمد محمدي د هرات ولایت د کروخ ولسوالۍ.